کیسه یو داسې کښتۍ چې هغه په 160 منټو کې ډوبه شوه. د 1912 کال د اپریل میاشت یو لوی ښکلې کښتۍ چې نوم یې ټایټانیک و. دا د انګلینډ نه امریکې ته د خپل لومړني سفر دپاره روانه شوه. خلکو ورته د نه ډوبېدو کښتۍ نوم ورکړی و، ځکه چې دا دومره قوي او مضبوطه جوړه شوې وه چې هیڅ چا دا سوچ نشو کولی چې دا به هم لا ډوبه شي. په ټایټانیک کې خواوشا 2200 کسان وو، شتمن، عادي خلک، ښځې، ماشومان او عامله هر چا د امید او خوبونو سره خپل سفر پیل کړی و، او څه خلک پکې د مرګ ښکار شوي وو. کښتۍ د اپریل په 10مه نیټه له ساوثهامپټن بندرګاه نه روانه شوه. 4 ورځې هر څه ښه روان و. خلک د کښتۍ په ښکلا حیران وو. شاندار خونې، موسیقي، خوراکونه او هر رنګ سهولت موجود و. هر چا د سفر نه مزه اخیسته، خو دوی ته دا نه وه معلومه چې مخکې به موږ سره څه کیږي. د اپریل په 12مه شپه شاوخوا 11 بجې کښتۍ د شمالي اقیانوس په یخو اوبو کې د یو لوی برفاني غرق ایسبرګ سره ټکر وکړو. دا ټکر ډیر خطرناک و، ځکه چې د کښتۍ لاندې برخه مکمل خرابه شوه. په اول کې خلکو ته دا خبره ساده ښکاره شوه، خو لږ ساعت پس چې اوبه کښتۍ ته په داخلېدو شوې، نو د عملي خلکو اعلان وکړو. اوبه ورو ورو زیاتېدې، د کښتۍ مخکې حصه ډوبه شوه. خلکو شا طرف ته منډې کړې، بورډونه یې راواخیستل، خو دومره خلکو لپاره لایف بوټ نه پوره کېدل. اول ښځې او ماشومان یې ورته وخېژول، خو ډېر نارینه، عامله او نور خلک پاتې شول. په یو څو ساعتو کې د سهار له 3 بجو مخکې ټایټانیک کښتۍ په مکمل توګه ډوبه شوه. شاوخوا 1500 کسان د یخو اوبو ښکار شول، او یوازې شاوخوا 200 کسان ژوندي پاتې شول چې هغوی د نورو کښتیو په مرسته بچ شول.